ډرای بروکر کم سپریډ کم کمیشن کم ویډرا ډیپوزیټ چټک ویډرا ډیپوزیټ نو ډیر بهترین سیستم چې دی هغه موږ تاسو سره ډرای بروکر لري نو په دې هله چې ټول بروغ جوړ اوسئ څنګه کولی شو چې موږ تاسو په ډرای بروکر کې اکاونټ جوړ کو ډرای بروکر د فورکس ټریډینګ لپاره یو بهترین بروکر دی تاسو کولی شئ په دې کې نیوز ټریډ کوي خلی ورج درکې کم ویډرا ډیپوزیټ لري $15 تاسو کولی شئ هم ویډرا کوي هم ډیپوزیټ کوي نو ډیر بهترین بروکر دی ډرای بروکر تاسو کولی شئ د دې بروکر اړوند تاسو پوښتنه له چټ جی پی ټي مو کړل تاسو پوره معلومات وکړئ بیا تاسو راشئ زموږ ریفرل لینک لاره تاسو په ډرای بروکر کې اکاونټ جوړ کړئ چې تاسو ته 50% کریډټ هم درکول کیږي نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ په ډرای بروکر کې د فورکس لپاره تاسو اکاونټونه جوړ کړئ نو دغه بروکر له ټولو بروکر چې په افغانستان کې نور څومره بروکر دی لا غي غوره بروکر دی ویډرا موږ تاسو ته $15 کولی شو هم ویډرا کو هم ډیپوزیټ کو ویډرا موږ تاسو ته بیخي په 15 منټو یا په 2 منټو کې موږ تاسو ته ویډرا لکه څنګه چې بروکر نه تاسو څنګه ویډرا سبمیټ کړئ نو په شمار 2 منټه وخت نیسي او هغه ویډرا تاسو باینانس ته کمیکسي ته قبل هر صرافي ته تاسو ویډرا کوئ هغه ویډرا تاسو ته رسیږي نو مطلب می دا دی چې تر ټولو بهترین اکاونټ دی صحیح دی یعنی تر ټولو بهترین بروکر دی ډرای بروکر اوس ګوره دلته تاسو لیدل شئ دغه زما سره په ګولډ کې سپرایر دی چې بیخي په نشت سپرایر دی ګوره دا په منټ کې ما سره داسې سپرایر دی ګوره نو ډرای بروکر کم سپریډ کم کمیشن کم ویډرا ډیپوزیټ چټک ویډرا ډیپوزیټ نو ډیر بهترین سیستم چې دی هغه موږ تاسو سره ډرای بروکر لري نو د دغه بروکر لینک په تاسو د ام دی ویډیو په ډسکرپشن کې ملاوي شي دا کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګوري د په دی لیکنه په ټایټل باندې وکړئ ګوره کله چې تاسو یوټیوب کې زموږ ویډیو ګوري دغه څه بره لیکنی تاسو براشه په دغه لیکل یا په دغه مور برخه باندې ورته کلیک واخلئ دا لیکل یا مور کوم راځي په دې ځای کې پراوه تاسو براشه په دې برخه باندې به کلیک ورته واخلئ چې کله تاسو کلیک وکړئ دغه لاندې ډیشبورډ تاسو ته راوړي او په دې کې به مالي کلی د ډرای بروکر لینک دا دی صحیح شو دغه سپین خط مې مالي کلی او په شنه خط سره به سره دغه ډرای بروکر لینک تاسو براشي او په ام دی لینک باندې به تاسو کلیک واخلئ دا کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ دا ویډیو خو مخکینه ده د فندډ نیکسټ خو نوې ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ هغه هم تاسو ته په ام دی شکل باندې ښکاري تاسو براشي دغه شنه خط باندې به کلیک واخلئ چې کله تاسو زموږ ریفرل لینک لاره تاسو اکاونټونه جوړ کړئ نو تاسو ته 50% کریډټ درکول کیږي په لینک باندې کلیک واخلئ ډرای بروکر تاسو ته په دغه شکل راوړي نمبر تاسو راځي چې ریجن یا کنټری تاسو سلیکټ کړئ صحیح ده تاسو براشه د غشي باندې به کلیک واخلئ په دې کې تاسو به هر ملک نېشنلټي لري ک افغانستان لري پاکستان لري یا د بل ملک لري تاسو کولی شئ چې دلته هغه ملک انتخاب کړئ راشه په دې غشي باندې کلیک واخلئ هر ملک چې تاسو لري تاسو هغه نېشنلټي لري یا تذکره لري نو په هغه باندې به کلیک واخلئ زموږ ملک اوس افغانستان دی افغانستان مو انتخاب کړه به شو او اوس به موږ تاسو په ساين اپ بٹن باندې کلیک واخلو صحیح ده چې کله موږ تاسو په دې باندې کلیک واخیستم ګورئ دلته موږ تاسو راځي ګوګل فیسبوک همدارنګه په آیفون د لپاره په ایپل آی ډي باندې هم تاسو لاګین کېدای شئ خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې تاسو راشئ او دلته یو ایمیل یا فون نمبر تاسو ورکړئ نو تر ټولو غوره خبره ده چې یو ایمیل ورکړئ زه راځم دلته خپل یو ایمیل ورکوم دلته ما خپل ایمیل ورکړ ایمیل وروسته به تاسو راشئ په نیکسټ باندې به تاسو څه واخلئ په نیکسټ باندې به تاسو کلیک واخلئ نو ډیر اسانه او ساده سیستم لري اوس موږ تاسو ایمیل ته یو پاسورډ لر هغه پاسورډ موږ تاسو ایمیل نه راخلو او دلته به موږ تاسو پیسټ کوو زه به راشم خپل ایمیل به راخلاص کړم ایمیل ته پاسورډ راغلو هغه پاسورډ به زه دلته پیسټ کوم چې کله مې پاسورډ پیسټ ک نو زما اکاونټ په مخ ته لاړ شي صحیح ده اوس په دلته موږ تاسو د خپل اکاونټ لپاره یو پاسورډ جوړو ګوري پاسورډ به تاسو سترونګ پاسورډ جوړ کړئ صحیح ده پاسورډ کې ګوره نمبر حروف باید انګلیسي حروف په غټو سره اوسي شمارې پکې استعمال شي او همدارنګه دغه ډالر ساينونه شین پکې استعمال شي صحیح ده لکه دلته تاسو کته شي دلته ما سره دغه ډالر ساينونه دي ډالر دی هیش دی دا ساينونه هم باید پکې استعمال شي او دغه سترونګ پاسورډ به تاسو ورکړئ دی ته صحیح ده خکله چې تاسو پاسورډ ورکړ بیا بدلته تاسو سره دلته دا داسې گرین شکل ته واوړي سي د چکله دا گرین شکل شي نو مطلب تاسو پاسورډ سترونګ دی را به شي په کریټ اکاونټ باندې به تاسو کلیک واخلئ چکله تاسو په کریټ اکاونټ باندې کلیک واخیسته زمونږ او تاسو اکاونټ شو اکاونټ مو جوړ شو ګورئ دلته به تاسو په ډیمو باندې کلیک نه اخلئ ځکه تاسو ډایرکټ ډیمو اکاونټ پکې جوړیږي دلته به تاسو راشي او په ځکه په څه انتخاب کې دلته به تاسو ریل انتخاب کې دا ګورئ ریل اکاونټ صحیح شو زه راځم او دلته په ریل اکاونټ باندې کلیک اخلم چې کله ما په ریل اکاونټ باندې کلیک واخیسته اوس په دلته زه خپل نوم ورکړم نومړی نوم لکه زما نوم د تاریخ می ورکړ چې کله می ټول معلومات ورکړ نیکسټ باندې زه څه اخلم په نیکسټ باندې زه کلیک اخلم چې
چې کله تاسو په نیکسټ باندې کلیک واخلئ دلته ستاسو د موبایل یو شماره غواړي که تاسو شماره لرئ ډیره ښه ده که نه لرئ ډو اټ لیټر صحیح شو په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ دا کونج کې تاسو ته ښکاري په دې باندې کلیک واخلئ مطلب موږ شماره وروسته ورکوو صحیح شو چې کله تاسو په دې باندې کلیک واخلئ موږ ته مخ ته ځي او اوس ستاسو لوکیشن تاسو به خپل اول پروف اف اډرس کې ستاسو لوکیشن دی تاسو به راشئ او دلته به خپل لوکیشن څه کوئ خپل لوکیشن به تاسو خلاص کړئ صحیح ده خپل پروفایل به داسې راکش کړئ چې په کوم ځای کې ستاسو سره لوکیشن ورخي هغه زما لوکیشن آن دی او اوس به زه راشم او زما لوکیشن چې دی زما لوکیشن آن دی ټیک شو زه به دا په دې باندې کلیک واخلم چې کله تاسو ډایرکټ لوکیشن ستاسو آنی نو ډایرکټ ستاسو په لوکیشن باندې د اکاونټ وریفایډ کیږي که چېرته مطلب لوکیشن نه لرئ راشئ دلته تاسو خپل ادرس هم ورکولای شئ صحیح ده هغه مین ولی ادرس تاسو ورکولای شئ اوس راځم زه دلته لیکم زه د افغانستان ننګرهار ورکوم صحیح شو افغانستان ځکه موږ تاسو ننګرهار دا د ننګرهار راغی پوسټل کوډ د هر ولایت پوسټل کوډ فرق کوي تاسو لاړ شئ ګوګل کې ولیکئ مطلب تاسو کابل استئ پوسټل یا زپ کوډ یا پوسټل کوډ کابل زموږ ننګرهار پوسټل کوډ چې دی هغه شپږ صفر یو دی صحیح شو او کابل تاسو ځئ ګوګل ته ګوګل سرچ کې لیکئ چې کابل پوسټل کوډ هلته تاسو ته راخلي چې دا د کابل پوسټل کوډ دی که تاسو د هرات یاستئ که تاسو کونړ نورستان لغمان هر ولایت یاستئ تاسو ځئ ګوګل کې په انګلیسي هغه نوم لیکئ ورسره لیکئ پوسټل کوډ یا زپ کوډ دا لیکئ تاسو ته زپ کوډ راوړي صحیح شو مونږ راځو په نیکسټ باندې مونږ تاسو کلیک اخلو چې کله په نیکسټ باندې کلیک واخیسته مطلب دې دلته تاسو چې تاسو پیسې دلته ساتئ که ټریډینګ کوئ یا پیسې ګټئ نو دغه نومړی موږ تاسو انتخابو صحیح ده دا دویم نه انتخابو همدا نومړی انتخابو چې کله موږ تاسو نومړی انتخاب کړ د دوی دغه پالیسی ده دا موږ تاسو اکسپټ کوو صحیح شو دا موږ تاسو اکسپټ کوو دا موږ تاسو اکسپټ راغله نو د دوی کومه پالیسی چې ده دا به موږ تاسو اکسپټ کړو نو زموږ تاسو اکاونټ چې شو آماده شو اوس په تاسو راشئ ګو ټو هوم باندې به کلیک واخلئ ګو ټو هوم باندې به تاسو د کې کلیک واخلئ ټیک شو چې کله په ګو ټو هوم باندې کلیک یوازې تاسو کولی شئ په خپل تذکره باندې اکاونټ وریفایډ کړئ بعد له هغې تاسو کولی شئ په دې کې ټریډینګ وکړئ هر څه تاسو کولی شئ صحیح ده زه اوس راځم او دلته به تاسو بیا راشئ خپل پروفایل برخې ته صحیح شو چې کله تاسو خپل پروفایل ته راغلی خپل پروفایل باندې به کلیک واخلئ چې کله تاسو خپل پروفایل باندې کلیک واخیسته ستاسو اکاونټ په تاسو ته په دغه شکل راوړي نومړی موږ تاسو ته پروف اف مطلب خپل تذکره چې کومه تاسو لرئ په هغې باندې تاسو کولی شئ وریفیکیشن وکړئ چې کله تاسو په دې برخه په دې غشي باندې ورته کلیک واخلئ نومړی ستاسو مخ سکین اخلي دا موبایل به ځان ته ښه رانږدې کړئ نږدې نه به تاسې مخ سکین واخلئ صحیح شو چې ښه مو رانږدې که بعد له هغې که تاسې تذکره انتخاب کړي اوس مثال دلته زه په دې فروپ باندې کلیک اخلم که نه په دې هغه باندې ما کلیک واخیست په غشي باندې ما کلیک واخیستم اوس دلته که چېرته زه پاسپورټ لرم لیسنس لرم آی ډي کارت یعنې تذکره لرم تاسې کولی شئ که پاکستان کې تاسې یاستئ ستاسې نه شناختي کارت غواړي یا د هغې ځای پاسپورټ لرئ که په بل ملک یاستئ د هغې نیشنلټي یا پاسپورټ چې هر څه تاسې لرئ تاسې کولی شئ په هغې باندې وریفایډ کړئ ګورئ ما سره ملک افغانستان راغی که بل ملک یاستئ بل ملک انتخاب کړئ زه راځم ما سره تذکره ده نیشنل آی ډي زه انتخابوم صحیح ده چې کله نیشنل آی ډي زه انتخاب کوم او په نیکسټ باندې زه کلیک واخلم نومړی زما مخ تصویر اخلي موبایل به ښه ځان ته نږدې ونیسئ تر څو ستاسې مخ انځور په خپله واخیستل شي صحیح شو بعد له هغې ستاسې تذکرې مخ او د شا دواړه انځورونه اخیستل کېږي او په 15 دقیقې کې ستاسې اکاونټ وریفایډ کېږي صحیح ده چې کله تاسې یوازې دغه اکاونټ وریفایډ شو دلته وریفایډ تاسې کولی شئ ویډرا ډیپوزیټ ټریډینګ هر څه وکړئ او دلته پروف اف ایډرس پروف اف ایډرس کې به تاسې راشئ په دې باندې به کلیک واخلئ یوازې تاسې کولی شئ خپل موبایل لوکیشن خلاص کړئ او په همغه لوکیشن باندې تاسې د پروف اف ایډرس وریفایډ شي نه بانک سټیټمنټ نه برق بیل بل هیڅ شي ته ضرورت نه لري یوازې په تذکره باندې تاسې کولی شئ چې دغه اکاونټ وریفایډ کړئ په دغه شکل باندې صحیح ده صرف خپل لوکیشن به آن کړئ لوکیشن هم چې کله آن کړه اوس ګوره دلته ما ته یار په دې لوکیشن باندې یو ځل یو اکاونټ وریفایډ کړی په همدې موبایل کې شاید ما ته بل رانه کړي صحیح ده ځکه چې زما لوکیشن یو ځل په دې باندې یو اکاونټ وریفایډ شوی دی ټیک شو په دې موبایل کې په دې لوکیشن باندې هغه تاسې کولی شئ چې ساده په اکاونټ تاسې وریفایډ کړئ ټیک شو دلته پرسنل انفارمیشن تاسې کتلی شئ دغه ټول معلومات تاسې چېرته کتلی شئ دلته کتلی شئ صحیح شو اوس راځم زه خپل ریل اکاونټ تاسې سره خلاصوم
په دې ویب سټ لارې په دې کې اکاونټ جوړ کړئ نو ډایرکټ تاسو اپلیکیشن انسټال هم درکړي. تاسو کولی شئ همدې برخې نه تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ. پلی سټور نه مې انسټال وي داسې نه چې غلط شی انسټال کړئ. صحیح ده. همدلته ویب سټ له طریقه تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ. اوس دا زما اکاونټ ته کراشه تاسو ز خپل پروفایل باندې کلیک واخلم نو دلته زما ګوره تذکره باندې وریفای شو پروف اف اډرس یوازې خپل لوکیشن خلاص کړئ د موبایل لوکیشن خلاص کړئ پروف اف اډرس تاسو اتومات وریفایډ کیږي. ټیک شو. ویډرا ډیپوزیټ اسانه سیستم لري. راځي هم تاسو ته خیم خو نومړی دا چې تاسو به MT5 د لپاره اکاونټ څنګه خلاصوي. که چېرته تاسو دلته په دې کې لاندې راشئ په دې برخه باندې به تاسو کلیک واخلئ. که چېرته دلته تاسو سره نه ښکاره کیږي دغه مور برخه باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک واخیستم اوس مونږ تاسو ته ګوره دلته راوړي. صحیح ده. کوم اوس دا تیار ماته ریکمنډډ کوي کنه چې دا اکاونټونه تاسو خلاص. که چېرته تاسو بل اکاونټ خلاصوي ګوره مونږ تاسو سره یو سټانډرډ اکاونټ دی یو فینانشل اکاونټ دی مونږ سره زیرو سپریډ اکاونټ دی د ګولډ هغه کسان چې یوازې ګولډ ټریډ کوي د هغوی دپاره مونږ تاسو سره اکاونټ راکړي. هغه کسان چې غواړي ټریډینګ ویو سره خپل دغه بروکر اکاونټ وصل کړي نو دلته تاسو ټریډینګ ویو سره د وصل کېدو لپاره تاسو اکاونټ درکړي. چې هر یو اکاونټ تاسو خلاصوي هغه تاسو خلاصولی شئ. مثال په تور سره زه راځم دغه سټانډرډ اکاونټ خلاصوم نو زه راځم او په دغه سټانډرډ اکاونټ باندې په دې ځای کې کلیک اخلم. صحیح شو. زه راځم او په سټانډرډ باندې کلیک اخلم. دغه اکاونټ به مونږ تاسو سره په دغه شکل باندې راخلاصي. دلته به تاسو راشئ او په ډیټیلز باندې به تاسو څه واخلئ په ډیټیلز باندې به تاسو کلیک واخلئ او دلته به MT5 لپاره تاسو خپل یو پاسورډ جوړ کړئ چې هر ډول پاسورډ تاسو جوړوي غس تاسو خوښه ده. زه می پاسورډ ورک نو زما د سټانډرډ اکاونټ چې شو زما سټانډرډ اکاونټ هغه ما سره خلاص شو. کولای شئ ډایرکټ ډیپوزیټ وکړئ که ټریډ کوئ هغه هم تاسو کولای شئ. مثال په تور سره زه راځم او بیرته په دغه ډیپوزیټ باندې کلیک اخلم یا بیگ بټن باندې هم تاسو کولای شئ کلیک واخلئ. صحیح ده. هغه اسانه ده. اوس ګوره دلته ما سره دوه اکاونټونه خلاص شو چې یو زما سره زیرو سپریډ اکاونټ او بل ما سره سټانډرډ اکاونټ. ته که تاسو بل اکاونټ غواړئ هم تاسو کولای شئ خلاص کړئ. مثال تور سره زه راځم سوپری اکاونټ غواړم انتخاب کوم یا د ټریډینګ ویو اکاونټ غواړم خلاص کوم. زه راځم سوپری اکاونټ غواړم ځان ته خلاص کوم. زه راځم په دې باندې کلیک اخلم. چې کله مې کلیک واخیسته ګوره دلته ما سره نور اپشن هم اضافه شوي. صحیح شو. لیوریج مې دومره دی دومره پیپس سپریډ لري که نو سپریډ اکاونټ تاسو نو کمیشن په دې کې هیڅ کمیشن نه اخلي په پری سوپ کې. منیمم ډیپوزیټ مطلب تاسو ټریډ کولی شئ په $1 باندې. صحیح شو. نو زه راځم په اکټیو ریل اکاونټ باندې کلیک اخلم. صحیح شو. دلته اکټیو ریل اکاونټ باندې زه کلیک اخلم. چې کله مې په دې باندې کلیک واخیست اوس هماغه ترتیب دلته زه راځم او یو پاسورډ خپل اکاونټ MT5 لپاره یو اکاونټ جوړم. کوم پاسورډ مې تاسو لوګین کړی هغه پاسورډ هم ورکولی شئ. که نوی پاسورډ تاسو لوګین لپاره جدا جوړوئ هغه هم MT5 لپاره جدا جوړوئ هغه هم تاسو جوړولی شئ په اسانۍ سره. زه راځم پاسورډ ورکړه او دلته تاسو وګورئ ما سره سو فري اکاونټ شو اکټیو شو. ټیک شو. که ډیپوزیټ کوئ زه راځم ډیپوزیټ نه تاسو کولی شئ همدې برخې نه ډیپوزیټ وکړئ. که چېرته دې برخې نه تاسو ډیپوزیټ نه کړئ او ستاسو اکاونټ وریفایډ شو او اکاونټ MT5 لپاره جوړ شو اوس غواړئ همدغه اکاونټ تاسو هلته په MT5 کې خلاص کړئ. صرف راشئ په همدې اکاونټ باندې کلیک واخلئ لکه ما په سپریډ اکاونټ باندې کلیک واخیسته. اوس زه راځم په بیا به تاسو راشئ او په دغه ډیټیلز باندې به تاسو څه واخلئ په دې باندې به کلیک واخلئ. صحیح شو. چې کله مو کلیک واخیسته دلته تاسو مکمل معلومات درکوي. صحیح ده. د بروکر نوم ستاسو دا دی. تاسو به په MT5 کې دغه بروکر سرچ کړئ نوم به دغه سرچ کړئ ډرایو SVG LLC. صحیح شو. سرور مونږ تاسو سره دا دی. لوګین آی ډي زموږ تاسو لپاره دغه ده چې دغه لوګین آی ډي ترڅنګ به خپل پاسورډ ورکړئ او تاسو به په MT5 کې به تاسو اکاونټ تاسو لپاره چی شي خلاص شي. په دې ترتیب باندې تاسو کولای شئ MT5 لپاره اکاونټ خلاص کړئ. صحیح شو. بلکې تاسو ډیپوزیټ ورته کوئ ډیپوزیټ باندې تاسو کلیک واخلئ. تاسو کوشش کوئ چې کرپټو انتخاب کړئ. صحیح شو. اوس په تاسو راشي USDT انتخاب کړئ یا کرپټو دغه چې هر یو انتخاب کا فرق نه کوي. راشي زما USDT انتخاب کړه. چې کله مې USDT انتخاب کړه تر ټولو کم ویډرا ډیپوزیټ چې لري ګوره BNB سمارټ چین نیټورک کې لري. صحیح ده. تاسو به راشئ BNB سمارټ چین نیټورک. چې کله BNB سمارټ چین نیټورک دلته به تاسو ډایرکټ په ډن باندې کلیک نه اخلئ. را به شئ له دې ځای نه به دغه ادرس تاسو کاپي کړئ او همدغې ته به تاسو چې وکړئ د کم تر کمه $15 منیمم ډیپوزیټ 15 او له هغې پورته چې تاسو هر څومره ډیپوزیټ دې ته کوئ. چې کله تاسو دا کاپي کړئ دې ته مو ډیپوزیټ راوکړه بعد له هغې به تاسو تر هلته چې تاسو ته کله ډیپوزیټ کمپلیټ شو نو راشه په ډن باندې به تاسو کلیک واخلئ او په 2 منټ یا په 3 منټه کې به تاسو ستاسو پیسې ورسیږي. صحیح ده. چې کله تاسو سره پیسې دلته راشي په ای وایلټ کې تاسو کولی شئ MT5 دپاره دغه ټرانسفر برخې نه بل وایلټ ته څه کړئ انتقال کړئ.
لکه څنګه زه راځم او په دې باندې کلیک اخلم څه شو ټرانسفر برخه باندې کلیک اخلم اوس ما سره پیسې په سپریډ اکاونټ کې دي کنه زه راځم دا کولی شم بل اکاونټ ته انتقال کوم یا یو اس ای ډالر ته لومړی دا کنورټ کوم بیا بل اکاونټ ته انتقالوم سید هغه شانم تاسو کولی شئ یا بي ام بي سمارټ چین ته زه کوم هغه تاسو کولی شئ یو اکاونټ بل اکاونټ ته تاسو په دلته پیسې تاسو انتقالولی شئ کله چې تاسو ویډرا کوئ بیا به تاسو خپل پیسې نومړی بي ام بي ته کنورټ کوئ صحیح شو لکه څنګه به کنورټ کوو زه راځم ټرانسفر باندې کلیک اخلم چې کله مې ټرانسفر باندې کلیک ما سره زیرو سپریډ کې اکاونټ کې پیسې دي زه راځم په دغه برخه باندې کلیک اخلم په دغه شی باندې ورته کلیک اخلم چې کله مې په دې باندې کلیک واخیسته راځم دلته بي ام بي سمارټ چین ځکه هغه ما سره فیس هم کم دی هر څه ما سره کم دي زه غواړم ټولې پیسې زه چې ته ډالر ته کنورټ کړم زه راځم ټرانسفر او کنفرم صحیح شو چې کله مې ډالر ته کنورټ کړي دغه پیسې زه اوس په بي ام بي کې څه کولی شم زه کولی شم دا ویډرا کوم صحیح شو ما سره پیسې دلته اضافه شوې زه چې اوس دا ویډرا کوم زه راځم په یو اس ډي ټي بي ام بي سمارټ چین باندې کلیک اخلم چې کله مې کلیک واخیسته راځم دلته په ویډرا برخه باندې کلیک اخلم چې کله مې ویډرا برخه باندې کلیک واخیسته ما نه پاسکی غواړي یعنی کوم پاسکی چې زه لرم هغه ورته ورکوم او هلته زه راځم باینانس نه خپل ادرس کاپي کوم او دلته څومره اماونټ چې زه لرم هغه ورته لیکم او زه خپل ویډرا چې کوم په 2 منټ یا په 3 منټو کې مونږ تاسو ته ویډرا رسیږي زه به تاسو ته خپل ویډرا هیستوري وښیم چې د دې څخه ما څومره ویډراګانې کړي هغه به ټول دلته به راشو لومړی به ویډرا ادرس ورکړو ګوره مونږ سره نیټورک یو اس ډي ټي بي ام بي سمارټ چین دی نیټورک تاسو په دې ځای کې کتای شئ لوړ په دې برخه کې صحیح شو دا مونږ تاسو سره نیټورک دی ادرس په دلته پیسټ کړئ څومره اندازه پیسې لګي دلته تاسو لیکلی هم شئ که 100% تاسو انتخابوي دې ځای نه 100% انتخاب کړئ تاسو ته بس تاسو پیسې په دغه طریقه چې کېږي در ورسیږي ټیک شو دا مونږ تاسو سره د ویډرا برخه ده او بل مونږ تاسو اوس مثال زه غواړم همدغه پیسې دي ما سره زه غواړم سټانډرډ اکاونټ ته انتقال کوم زه راځم ټرانسفر برخه باندې کلیک اخلم ما سره وایلیټ صحیح شو چې وایلیټ کې پیسې دي کوم وایلیټ ته زه سټانډرډ اکاونټ ته زه غواړم انتقال کوم صحیح شو څومره پیسې غواړم دومره پیسې زما دغه پیسې یو اس ډي ټي کنورټ کېږي یو اس ډي ډالر ته راځم ټرانسفر باندې کلیک اخلم زما له یو اس ډي ټي وایلیټ څخه پیسې لاړې سټانډرډ وایلیټ ته ډیر ښه سیستم او بهترین سیستم لري صحیح شو چې کله په دې باندې ګو باندې زه کلیک اخلم راځم زه تاسو ته هغه خپل ویو آل ټرانزیکشن ښیم چې د دې څخه ما څومره ویډراوي کړي نو دا ګورئ زه به راشم دا ډیپوزیټ ما نن کړو چې دې باندې یو څه ټریډینګ کو ویډرا $15 ویډرا ما ته کمپلیټ شوی دا 1 تاریخ مې دی صحیح ده دته زه بیگ باندې کلیک اخلم $50 ویډرا کمپلیټ ټیک شو دا تاسو کتلی شئ څومره ویډراوي چې ما کړي $50 ویډرا نو دغه ویډراګانې ما کړي نورې لاندې نه درته وښیم دا صرف مې دې خاطر درته وښودي چې دلته تاسې آل ټرانزیکشن کتلی شئ نو دا موږ سره ډرایو بروکر ډېر بهترین بروکر دی په دې بروکر باندې کار وکړئ او مخته لاړ شئ که هر ملګري سره پوښتنې زه تاسو ته نه وایم چې حتما راشه په دې بروکر کې لاړ شئ وګورئ چې کومې بروکر تاسو ته ښه دی نومړی $10 $15 ډیپوزیټ کوئ چک یې کوئ ټریډینګ یې چک کوئ سپریډ هر څه وګورئ بیا به تاسو پوه شئ چې دا څه ډول بروکر دی موږ تاسو سره صحیح ده مننه